اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درنو قدرمنو مینوالو او خوږو ماشومانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه سالار ننګرهاری یوې لنډې کیسې سره د ستاسو حضور کې وړاندې شوی یم او زما د کیسې عنوان دی خیرات کول، صدقه ورکول. ابو حمزه محمد د میمون زوی، کتابونه وی لیکل او د حدیثو ډېر غټ عالم و. د ابو حمزه محمد یو عادت و چې د ده په چپ ګاونډ کې چې څوک هم بیمار شو، هغه چې بیا ښه شو، نو هغه نه به سره حمزه پوښتنه کوله ابو حمزه چې په دې باندې د ستا څومره خرچه راله؟ نو هغه به ورته ویل دومره خرچه راله. نو ابو حمزه به زر لاړو او د خپل مال نه به یې هماغونه پیسې راوایست چې کوم څه په دغه په مریضتیا باندې لګېدلې او صدقه به یې کړه. نو چا ترې نه پوښتنه وکړه چې د ستا د دې راز د ستا دا راز څه دی چې ته خلکو ته دا صدقې ورکوې هماغونه چې څوک بیمار شي او په هغې باندې ولګېږي. نو ابو حمزه ورته وویلې وایي زه خدای پاک ته وایم چې یا الله تا زه د ده په شانتې بیمار کړی نه یم، زه دې ترېنه روغ ساتلی یم، زه دې د هغه په شانتې بیمار کړی نه یم، نو زه که زه صدقه ورکوم نو ګران کتونکو تاسو هم باید صدقې ورکوئ. او ګران کتونکو نن ما ته ډېر زما مینهوال نن سبا میسج راته کوي چې ګرانه سالار جانه وایي په کور کې ماشومان ناست دي، وایي مدرسې سکولونه هر ځایان بند دي، ته ورته ډېرو ته څه پیغام ورکړه، ډېر ورانۍ کوي. نو خوږو ماشومانو تاسو باید ورانۍ ونه کوئ، تاسو خپل والدینو ته ووایئ چې تاسو ته یو تقسیم اوقات جوړ کړي. تاسو چې سهار راپاڅېږئ لمونځ وکئ، بیا د هغې نه بعد چای وڅښئ، بیا د قرآن تلاوت وکئ، همداسې چې بیا تاسو کوئ نو دا ټول تقسیم اوقات چې وکئ تاسو نو د ستاسو به ټایم هم تېري. که په کور کې تاسو سره دوه ورونه یا درې، یو دې پاڅېږي املا دې وایي یا نور دې ورپسې لیکي. نو ګران ماشومانو که تاسو تقسیم اوقات باندې ځئ او تقسیم اوقات ګورئ او هر څه په تقسیم اوقات کوئ نو نه به ستاسو والدین غوسه کېږي درنه، که هغې هم په کور کې د هغې هم غوسه کېږي، په عذابېږي د ستاسو چغو د لاسه. ورانۍ مه کوئ، هغې به تاسو وښي، زه هم وال خورم، زه هم سره د مور پلار نه وال خورم، خپل شخصي استاذ نه وال خورم، نو تاسو هم وال خورئ. نو خوږو ماشومانو تاسو ورانۍ مه کوئ، خپل سبق باندې ټول خیال ساتئ، داسې به ټایم هم تېري او چې تر څو کورونا وایرس لاړ شي نو د ستاسو دماغ به هم تیز وي، په سکول کې به تاسو فرست نمبر راځئ. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ستاسو ورور سالار ننګرهاری.